अस्सलामुअलैकुम मलगरन बस दोस्तों मैसेंजर د सेटिंग داسې برخې ښیم چې ډېر کم ملګرو ته به معلوم وي. تو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ، سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او بیل آیکن باندې کلیک وکړئ زموږ ویډیو ټول نه اول کتلو لپاره. اکثره زموږ داسې ملګری وي چې موږ ته هر ټایم میسج او میس کالونه کوي خو موږ یې بلاک کولی هم نشو. موږ کولی شو چې هغه په مسنجر کې اګنور کړو. د اګنور مطلب دا چې هغه موږ ته میسج کوي او نوټیفیکیشن له موږ نه راځي، هغه ته به داسې ښکاري چې د مسنجر کولو کړی هم نه دی. د ټول نه اول به موږ خپل مسنجر کولو کړو. کوم نمبر چې موږ اګنورول غواړو په هغه به کلیک وکړو، بیا آی بټن سر کې چې کوم ځای باندې به کلیک وکړو، بیا اګنور میسج باندې به کلیک وکړو. هغه به زموږ اګنور لیست ته لاړ شي او چې اوس موږ له میسج کوي موږ له میسج نه راځي. خو موږ کله وغواړو چې واپس یې ان اګنور مسنجر ته لاړ شو، بیا به پروفایل باندې کلیک وکړو، بیا به ریکویسټ میسج باندې کلیک وکړو، بیا دوم نمبر بیا چې کوم میسج وي هغه ته به موږ بیا لایک او ډاټ ورکړو، نو هغه به موږ ته واپس په مسنجر کې راشي. تاسو کتلی شئ زموږ مسنجر کې هغه راغلی. موږ چې په مسنجر سره میسج وکړو موږ ته به څنګه معلومات کېږي چې هغه دا میسج کتلی او که نه یې کتلی. موږ به خپل مسنجر کولو وکړو. موږ چې چاته میسج کړی د یو پروفایل باندې به کلیک وکړو، بیا به وګورو میسج چې سین لیکلی وي نو کتلی دی، او که چېرته ډیلیور لیکلی وي بیا یې میسج راغلی خو کتلی نه دی، او که چېرته سین لیکلی وي میسج نه دی ورسېدلی. کله چې موږ خپل مسنجر استعمالو نو سپین رڼا په موږ ډېره بدله وي. موږ کولی شو چې خپل مسنجر ډارک موډ ته وړو. موږ به خپل مسنجر کولو وکړو، بیا به په خپل پروفایل باندې کلیک وکړو، بیا به په لاول سر چې ډارک موډ لیکلی په دې به کلیک وکړو او ډارک موډ به انیبل کړو. تاسو کتلی شئ چې زموږ مسنجر ډارک موډ ته واوښته کړو. موږ غواړو چې بېرته ډارک موډ ایسته کړو، نو بیا به پروفایل ته لاړ شو او ډارک موډ باندې به کلیک وکړو. بیا به زموږ مسنجر تیمز لپاره به موږ خپل مسنجر آن کړو، بیا به په پروفایل کلیک وکړو، بیا به آی باندې کلیک وکړو، بیا دلته تیمز باندې به کلیک وکړو. موږ د خپلې خوښې تیمز دلته نه سلیکټ کولی شو کوم چې موږ غواړو، او موږ کولی شو چې په دې مسنجر کې د ایموجي هم چینج کړو. په دې کې کوم زموږ د خوښې او موږ هغه کولی شو چې دلته چینج کړو او موږ خپل ملګري ته هغه ایموجي لیږلی شو. موږ کولی شو چې په مسنجر کې د خپل ملګري سره سیکرټ میسج وکړو. د سیکرټ میسج لپاره چا سره چې موږ غواړو چې سیکرټ میسج وکړو د یو پروفایل ته لاړ شو او دلته سیکرټ میسج باندې کلیک وکړو، او بیا دلته د ګړۍ نشان دی په هغه کې به ټایم سلیکټ کړو چې څومره ټایم پورې زموږ میسج ډیلیټ شي، یعنې 15 سیکنډ 10 سیکنډ، او موږ چې کله میسج وکړو نو دا به په 15 سیکنډه کې ډیلیټ شي. څومره ټایم چې موږ سلیکټ کړی په هغومره وخت کې به هغه میسج خپله ډیلیټ شي. کله چې موږ غواړو په خپل مسنجر کې د چا میسج وګورو په سکرولینګ کې هغه ډېر زیات ټایم اخلي، موږ کولی شو چې ډایري کې سرچ کړو. د یو پروفایل باندې به کلیک وکړو او دلته به سرچ ان کنورسیشن باندې به کلیک وکړو او هغه میسج چې موږ کتل غواړو هغه به هلته ولیکو او سرچ به کړو، نو موږ ته به هغه میسج ډایري راشي او په دې طریقه به موږ اسانه سره هغه میسج پیدا کړو. کله چې موږ په مسنجر ویډیو کوو موږ غواړو چې زموږ ځینې ملګرو ته ښکاره نه شي. په خپل مسنجر به کلیک وکړو، بیا به پروفایل باندې کلیک وکړو، بیا به پرایویسي باندې کلیک وکړو، بیا به سټوري باندې کلیک وکړو، بیا اونلی فرینډ باندې به کلیک وکړو، بیا به هایډ فرام، بیا به چا نه چې هایډ کوو په هغه به کلیک وکړو، بیا به اپلای کړو، بیا به یې سیو کړو. اوس زموږ سټوري به هغو نفرو ته نه ښکاري کوم نه چې موږ هایډ کړې ده. زموږ داسې ملګری چې موږ سره په فیسبوک یا مسنجر کې اډ نه وي خو موږ غواړو چې په فیسبوک یا مسنجر کې ځان سره اډ کړو. موږ هغه نام چې کله په سرچ وکړو خو ډېر په مشکله سره موږ ته میلاویږي. موږ کولی شو چې د یوزر نیم په تھرو یې سرچ کړو. مسنجر ته لاړ شو او په پروفایل باندې به کلیک وکړو، بیا لاندې یوزر نیم باندې به کلیک وکړو. دلته چې زموږ کوم نام وي هغه به موږ د هغه په مسنجر کې سرچ کړو. کله چې موږ د هغه مسنجر ته لاړ شو او په سرچ کې موږ هغه نام سره یوزر نیم سرچ کړو نو د هغه پروفایل به موږ ته ډایرکټ راشي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ دلته لاندې زما آی ډي راغله او دلته نه چې زه میسج ورته وکړم او بیا زه خپل مسنجر ته لاړ شم نو چې کله خپل مسنجر ته راسم او پروفایل باندې کلیک وکړم او میسج ریکویسټ باندې کلیک وکړم نو دې ځای کې به ماته د هغه میسج راغلی وي او داسې به موږ سره په اسانه ایډ شي په مسنجر کې. موږ ته چې کله څوک په مسنجر ویډیو یا تصویر را سینډ کړي نو هغه اټومیټیک سیو شي. موږ کولی شو چې هغه
بند کړو او زموږ ډیټا بچ شي. دلته به موږ په ډیټا سیور باندې کلیک وکړو او دا به اوف یا اون چې کله اون کړو نو زموږ ډیټا سیور به اون شي او څوک چې موږ ته ویډیو لیږي هغه به په خپله نه سیو کېږي او زموږ ډیټا به بچ کېږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.